السلام علیکم ورحمت الله. مخکې د کور حالات تاسو کتلي وو، که نه مې کتلي سکرین کې به در سره شریک کړو. دا هماغه کور دی. اوس الحمدلله بڼه یې بدله شوه. تقریبا دا زموږ 140 کور دی. زموږ د کورونو تعداد لله الحمد تر اوسه پورې 288 ته رسېدلي، خو دا 140 کور دی. نو الحمدلله دا لړۍ به ادامه مومي. دا څنګه جوړېږي؟ دا زموږ هغه ستاسو مرستې دي چې همیش لپاره تاسو ته موږ وایو چې قمر بنسټ سره یو ځای شي تر څو پورې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې غریبو، کونډو، یتیمانو، کډوالو وروڼو ته موږ سرپناهوې جوړې کړو. الحمدلله دا دی تقریبا تاسو وینئ، تاسو معلومات کېږي. نو که چېرته غواړئ په دغه جاري صدقه کې تاسو ځانونه موږ سره یو ځای کړئ، نو زه به تاسو ته طریقه در وښیم. دغه لینک تاسو ته ښکاري که نه په سکرین باندې. نو دغه لینک کې ځانونه ثبت کړئ ستاسو د حساب نه 1 2 3 4 5 څومره دي د قمر اکاؤنٹ ته به راځي. اچوي که نه ساس کې سمندر جوړېږي که نه چکله دریاب میشه. نو پس دغه چکله پیسې چې راځي سره یو ځای کېږي به دلته به موږ دا 288 یا 280 کورونه چې دا غواړو تر 1000 پورې ورکړو. بس همدا مو هدف. او چې کله تاسو ځانونه صف کړ او کله مو غوښته چې یاره زما پیسې تاسو ته راځي سم پې کړي، راپور به هم درته میاشت په میاشت درکول کېږي. او کله هم غواړئ چې دا ستاسو مرسته بنده شي، یو ایمیل او یو وټساپ په دغه نمبر موږ سره کې اړیکه ونیسئ او ایمیل آی ډي موږ ته راولېږئ ستاسو چې کوم پیسې موږ ته راځي هغه به بند شي. صحیح ده؟ السلام علیکم.